هدا ورو سوال کړی دی چې موږ وایو د علماو نه دا خبره اورېدلې ده او تا نه موږ دا اورېدلې ده چې طوفان کله راغی د نوح علیه السلام په قوم باندې نو په هغه وخت کې چې څوک و هغه ټول تباه شو. نو سوال د دې رور دا دی او ډېر ښکلی سوال دی چې ټول خلک ولې تباه کېدو. حالانکې حدیث کې خدا راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هر پیغمبر خپل قوم ته لېږلی شوی دی او زه ټولو خلکو ته لېږلی شوی. نو په کار خو صرف دا و چې نوح علیه السلام قوم تباه شوی، خو زه ټولو خلکو ته خو نه یې راغلی. او دې کې اشکال ورته دا دی، اصل کې د رور ته اشکال دا دی چې د نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وختو نو ټول خلک چې په ځمکه ټول تباه شو. نو دې نه خو دا ثابتېږي چې نوح علیه السلام ټول خلکو ته راغلی دی پیغمبر. او حالانکې حدیث کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما نه مخکې چې څومره پیغمبران دي هر یو خپل قوم ته خاص راغلی دی او زه ټولو انسانانو او پیریانو ته راغلی. اصل کې ضرور ته دا اشکال دی. نو جواب دا خبره قرآن کې واضحه ده چې دا کوم طوفان چې نوح علیه السلام باندې راغلی و د هغه په قوم باندې نوح علیه السلام و په هغه وخت کې نو الله چې نوح علیه السلام بچ کړی دی او هغه خلک یې بچ کړي چا چې ورسره ایمان راوړی او نور ټول الله غرق کړي دي. ثم اغرقنا الاخرین الله وایي ما چې دغه نیکان او نوح علیه السلام دا مې ترې بچ کړو او نور مې ټول غرق کړو. دغه شان دا واضحه ده چې نوح علیه السلام الله خپل قوم ته صرف لېږلی. انا ارسلنا نوحا الى قومه موږ لېږلی و د هغه قوم ته او غرق ټول شو. دا اشکال دی ګوره غرق ټول شو او الله لېږلی چا ته دی؟ خپل قوم ته دی. ښه یو حدیث کې دا راځي صحیح حدیث دی مشهور حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله ماله 15 خبرې راکړي دي چې زما نه مخکیني پیغمبرانو له نه دي ورکړي. هغه 15 کې یوه خبره دا ده وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. پیغمبر به خاص خپل قوم ته لېږلی کېدو او زه الله ټولو خلکو ته رالیږلی یم. اوس به دې څه جواب کوو؟ نوح علیه السلام تللی دی صرف خپل قوم ته او تباه شوي دي ټول، غرق شوي دي ټول خلک، صرف کشتۍ والا بچ شوي دي. او حدیث کې دا دی چې هر نبي خپل قوم ته تللی. نو جواب یې بیا دا واوره نوح علیه السلام تللی دی خپل قوم ته، الله لېږلی دی خپل قوم ته، بس دا واضحه ده. نو یو سړی به چې ټول ولې غرق کېدو؟ جواب نور څوک نه وو هم دقه د نوح علیه السلام قوم و. یعنې په هغه ټایم کې په ځمکه باندې نور خلک نور قومونه نه وو. نو ځکه الله وایي چې ما ټول غرق کړو د نوح علیه السلام قوم صرف ونو نور خو څوک نه وو که نه او لېږلی شوی هم دی د خپل قوم ته دی. نو د حدیث سره هم ټکراو نشته. هغه حدیث کې دی چې هر پیغمبر خپل قوم ته لېږلی شوی. نو دا صحیح ده که نه؟ نوح علیه السلام خپل قوم ته لېږلی شوی، نور قومونه خو نه وو چې هغوی ته که نور قومونه وی نو بیا دا اشکال صحیح و چې یاره نور قومونه هم دي، نوح علیه السلام قوم هم دی او نوح علیه السلام ټولو ته لېږلی شوی دی او څنګه پیغمبر دا وایي؟ نو جواب یې وشو چې په هغه ټیم کې صرف د نوح علیه السلام قوم و فقط، په ځمکه باندې بل قوم نه و. او نه دا خبره چا معلومه کړې ده چې نور قومونه مو هغه بچ پاتې شو یا هغه نه قرآن نه ده ثابته ده چې صرف نوح علیه السلام خپل قوم ته لېږلی شوی. بیا د قرآن نه ده ثابته ده چې کشتۍ والا بچ شوي دي او نور ټول غرق شوي دي. نو دا ټول الله په دې ووایي ځکه چې بل قوم نه و، صرف دغه یو قوم و د نوح علیه السلام. تاسو زما په دې جواب پوه شوئ که نه؟ نو څه اشکال پاتې نه شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم که څوک وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې پیغمبر به خپل قوم ته لېږلی کېدو او زه ټولو ته، نو داسې خو نوح علیه السلام ټولو ته رالېږلی شوی. نو جواب دا دی چې نه، نوح علیه السلام خپل قوم ته رالېږلی شوی، بل قوم نه و. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله راولېږو نو په ځمکه باندې دنیا قومونه آباد وو، دنیا قومونه، او دې ټولو ته الله سبحانه وتعالی څوک راولېږو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولېږو. والله اعلم.